د الله سبحانه وتعالی سلامتی رحمت او برکت دې پر تاسو وي. د رڼا لار خپرونې ته ښه راغلاست. کوربه مو زه احمد شکیب احمد یم. په نننۍ خپرونه کې د میرمنو په حقونو خبرې کوو او دا خپرونه تر ډیره حده پورې د میرمنو لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې تر پایه پورې وګوري. د اسلام دین دعوه کوي چې 1400 کاله مخکې موږ د میرمنو حق ورکړی دی. مخکې له دې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحی وشي، ځینې تمدنونه ول، مثلا د بابیلون دوره وه چې په هغې دوره کې که چیرته یو چا قتل کوو نو د دوی په ځای چې خپله هغه سړی ووژل شي، د هغه میرمنه یې په بدل کې وژله. لومړنۍ پوښتنه زما په دې برخه کې دا ده چې آیا په اوسني شرایطو کې موږ د دې نه د دغې حقونو نه په سم ډول استازیتوب کولی شو که نه؟ په خپرونه کې راسره تکړه استادان دي، جناب عبدالرحمن عابد، همچنان په خپرونه کې راسره محترمه تفسیر سیاپوش د پوهنتون استاده ده. استاد خوش آمدین. به نام خدا. سلام علیکم. ممنون شما. سلامت، زنده باشین. استاد، لومړنۍ پوښتنه زه غواړم د تاسو نه وکړم، که چیرته مونږ وایو چې اسلام د میرمنو حق ورکوي، په اوسني حالت کې ولې په افغانستان کې میرمنې د دغه اسلامي حقوقو نه برخمنې نه دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال وفي رواية إنما النساء شقائق الرجال. محترم ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو ته، محترم خور تفسیر سیاپوش استاد پوهنتون ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډاکټر صاحب شکیب، دا ډیره بهترینه، عمده او بنیادی پوښتنه ده. مونږ دعوه لرو او دا دعوه چیلنجي دعوه ده چې اسلام ښځو ته هغه حق او شرافت او کرامت او عزت چې د دوی حق دی او باید چې دوی ولري هغه ورکړي. دا دعوه ده د اسلام او د اسلامي نظام په ټوله کې، که مالي بخش دی، که رواني بخش دی، که حقوقي بخش دی، په ټولو کې دا دعوه ده چې اسلام ښځینو ته د دوی ټول حقوق کوم چې د دوی دغه نسواني او ښځینه طبیعت مطابق دي، دا ټول حقوق یې ورکړي. متاسفانه او بدبختانه زمونږ ټولنه د علم او د عرفان نه لرې ده. هغه څوک چې د اسلامي علومو سرداران او سپهسالاران دي په حقیقي معنا باندې د اسلامي علومو نه خبر نه دي. نو کله چې یو څوک د څه نه خبر نه وي، نو الناس اعداء لما جهلوا، څوک چې د سره اشنایي او بلدتیا نه لري د هغې سره دښمني لري. اوس مولوي صاحب په بخښنې زه غواړم دلته بیا یو پوښتنه وکړم چې اسلامي قوانین کله چې موږ دعوه لرو چې باید جوړ کړو، ولې د میرمنو لپاره واضح قانون نه لرو چې که چېرته څوک ورنه سرغړونه کوي باید هغه ته سزا ورکول شي؟ ګر چې دا پوښتنه باید د اسلامي امارت نه شوې وه، اما د هغوی 4-5 ملګرو سره چې موږ اړیکه نیولې وه دغه یې ونه منله چې نن راشي او د میرمنو په حقونو باندې وغږیږي. ولې دغه مسایل کله چې د میرمنو د حق اړوند غږیږو یوازې تر مسجده پورې محدود کیږي؟ ولې د یو حکومت لخوا د هغې د پلي کېدو غټه اراده نه وي؟ اصلا په سیاسي اډانه کې او انتظامی امور کې اسلامي نظام، اسلامي دولت، اسلامي خلافت، اسلامي امارت، هر نوم چې ورکو، د دوی مسؤلیت دا دی چې د ټولنې د ټولو اتباع او حقوق چې دی هغه تامین کړي، نه یوازې د نارینه او ښځینه او د انسانانو بلکې د حیواناتو، د طیورو، د مرغانو. نبی علیه اسلام په یو مجلس کې ناست دی او د یوې مرغۍ چنچڼې د یوې پرنده بچیان چا د دې د جال نه اغوستي او هغه لالاند سرګردانه ګرځي. نبی علیه اسلام وایي من فجع هذه بولدها، چا دغه مرغۍ دا چنچڼه دا پرنده دردولې درمنده کړي چې د دې ماشومان دې د ځال نه اغوستي دي، ردو الیها ولدها. یو نبی علیه السلام یو سپی ګوري، د هغې سره ښه برخورد کېږي او ښځینه، نبی علیه الصلاة والسلام هغه ښځینه چې ښه برخورد ورکوي اگر چې د دې اعمال د دې لایق نه دي چې جنت ته لاړ شي او هغې نه کمزوري شته، نبی علیه السلام وایي چې دې ته جنت واجب شو. او هغه څوک چې یوې پیشو سره بد برخورد کوي یوه ښځینه او د هغې حیات او ژوند تهدیدوي، نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته د جهنم زیری ورکوي. او کلن جواب راکوي مولوي صاحب، آیا په اوسني شرایطو کې د میرمنو لپاره
اسلامی یو ټولنیز یا ټولیز قانون لرو؟ شته اسلام شته په دې بخښونو کې مطلق د دې لپاره چوکاټ لري، برنامه لري، البته د تطبیق اړخ د تطبیق اړخ که موږ د سورة نساء خبره راخلو، که سورة احزاب راخلو، که سورة نور راخلو، که سورة بقره راخلو، مختلف بخشونه که هغه مالی بخش دی، که هغه حقوقي بخش دی، که معنوي بخش دی. تفسیر شوی دا د افغانستان قانون کې شته؟ بالکل د افغانستان په مخکنی قانون کې اوس نه پوهیږم، مخکنی قانون کې ماده شکل باندې دا موجود، قانون مدني د افغانستان دا غینه بحث کړو، که د طلاق موضوع، که د داخلي د احوال شخصی موضوع، ټول ترازو ان شاء الله. استاد محترم، اگر از شما یک پرسشی داشته باشیم که باور دارین حق خانم‌ها با آقایان مساوی است؟ قسمی که همه میدانن حق و حقوق خانم‌ها از دیدگاه اسلام یک جایگاه است که میتونیم بگوییم جایگاه واقعی و جایگاه ویژه برشان داده شده. اما متاسفانه امروز در بعض جامعه‌ها عدم آگاهی داره در امورات از که از کدام حق و حقوق خانم‌ها برخوردار است. بیاین که ما خود آگاه بسازیم که بخصوص اول خانم‌ها که ما از کدام حق و حقوق از نگاه دین مقدس اسلام برخوردار هستیم. روی زو بحث میکنیم، اما یک پرسشی که اکثریت مردم دارن بخصوص دختر خانم ها گم هستن به ای که آیا واقعا ما با آقایان مساوی هستیم یا خیر؟ ما میخواستم یعنی آغاز شبا ابتدا یک مقدمه داشته باشیم، بعد از بیاییم که چگونه میتونیم. یعنی دین مقدس اسلام میگه آزادی برای همه بشر داده، بخصوص به خانم‌ها هم آزادی فردی داده، هم آزادی اجتماعی داده که میگه آقایان و خانم‌ها در یک سطح قرار داره. پس اگر ما بریم تحقیق کنیم یا آیات‌های قرآن که چی معنا میده، چرا میگه یا ایها الناس؟ میگه زن و مرد در یک صف قرار داره. پس دین مقدس اسلام بوده که چی کرده؟ در یک صف قرار داره. هیچ ما نمیگیم که حق و حقوق خانم‌ها مساوی هستن. فرق دارن. جایگاهی که برای زن داده شده بهتر از آقایان است و جایگاهی که برای آقایان داده شده بهتر از خانم‌ها شاید باشه. هیچ ما نمیتونیم که ما خود با آقایان مقایسه کنیم، چرا که جایگاه خانم در دین اسلام یک جایگاه متفاوت است. بیاین مهمترین چیزی که ما میتونیم بگوییم احیای شخصیت است که برای خانم‌ها داده شده که پیغمبر بزرگ اسلام برشان گفته که رحمت خدا. بدون شک روزی بحث میکنیم، انشالله دوباره برمیگردیم. څو پوښتنې چې ډېرې زیاتې مهمې دي. په پیل کې دا اړینه ده چې موږ د ښځو لپاره یو قانون ولرو چې کوم حقونه اسلام ورکړي، د هغې نه د دفاع لپاره حکومت د دوی ملاتړی وسي. یوه مسله. دوهم، آیا د میرمنو او نارینهو حقونه مساوي دي که نه؟ د مینه وروسته په دې موضوع نور بحث هم کوو. دمه دوباره خوش آمدین. امروز استاد روی موضوع مساوات خانم‌ها و آقایان صحبت میکنیم. ما دو نظریه داریم استاد، اگر پرسش خود کمی ساده تر کنم. بسیاری دخترها با این باور هستند که حق ما با مردم مساوی است. بعدش پرسش ایجاد میشه که خب اگر حقتان مساوی است، مثلا یک مرد در مسابقات میتونه بیشتر بدوه، از لحاظ فیزیکی، بیولوژیکی، جسمی اینا قوی تر است، اما خانم‌ها نیستن. یک خانم میتونه حامله بشه اما مردا نمیتونه. بسیاری جاها میگن نظریه دومی است که نه، مردها بهتر و ابترتر هستند. حالا از لحاظ اسلام میگه که حق مساوی است، اینا ایکوال یا مساوی هستند، اما مثل دو اول نمره میمانه که یکی در سوال اول 10 نمره برده، سوال دوم اشتباه کرده، دیگه سوال دوم 10 نمره برده، سوال اول را اشتباه کرده، ولی مجموع نمراتشان مساوی است. شاید یک جای مرد بهتری داشته باشه با خانم ها، جای دیگه خانم هاست که بهتری دارن به مردها و ندانستن اینمی شکل مساوات باعث میشه که اکثریت با اسلام مشکل پیدا کنن. حال پرسش من، چطور میتونیم اینمی شکل مساوات به مردم تشریح کنیم؟ در قدم نخست ما برشان ایده توصیه میکنیم که باید خودشان آگاه کنن. در قدم دوم ببینین که دین مقدس اسلام بر اساس عدالت است. درست است که یعنی مساوات از همه مشابه نیست. خداوند متعال در قرآن کریم میگه یعنی گرامی‌ترین شما نزد خداوند کسی است که با تقواترین شما هست. پس یعنی شما یک برابر هستین، اما در تقوا فرق دارین. بدون شک. حال
استاد زه غواړم یو بله پوښتنه مو کوم که چیرته د میرمنو اقتصادي حقوقو ته راشو معمولا نارینه دا دعوه کوي چې موږ بهتره یو موږ ابتره یو فلان 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 اما کله چې اقتصادي برخې ته راځو اسلام 1300 کاله پخوا میرمنو ته په اقتصادي برخه کې استقلالیت ورکړی دی په داسې حالت کې چې بیا وروسته اروپا په دې برخه کې کړنې کړي دي مثلا یوه ښه بېلګه یې دا ده چې په 1801 میلادي کال کې لومړي ځل دپاره په اروپا کې یوې میرمنې ته اجازه ورکړل شوه چې د خاوند په اجازه باندې ځان ته یو شی واخلي یا خرڅ کړي په داسې حالت کې چې دغه اجازه اسلام ډېر وخت پخوا ورکړي زما پوښتنه دا ده چې د میرمنو د اقتصادي حق نه د دفاع په موخه عملی کارونه مونږ کړي اصلا په ټولنه کې مشکل او ستونزه همدا ده چې په تطبیقي اړخ کې یا ذممدارانو هغه زمینه چې باید د ټولنې د ټولو د افرادو ټول قشرونو ته مساعده او برابره وي هغه هڅې نه دي شوي کوم څه چې لازم وه مونږ که کله نظر اچو اول وخت د اسلام ته سوده رضی الله عنها یو بوډۍ ښځه وه د نبي علیه السلام هغه یو وخت کې ځي بازار ته د حجاب ایتونه نه دي نازل شوي عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام بیبیانو سره بلدیت او اشنایتوب لري هغه پیژني په بازار کې چې ګوري هغه خرید و فروش کوي هغه پې غږ کوي چې یا سودا ما تخفین علینا ما خو ته وپېژندلې د الله د پیغمبر بیبیو ته په بازار کې گشت و گذار کوي او خرید و فروش کوي هغه ډېره ورخطا راځي او کور ته داخلېږي او عایشه رضی الله عنها باندې نظر لګېږي او عایشه رضی الله عنها ته قصه کوي چې عمر رضی الله عنه ولیدم او هغې رمانې اواز وکړ او دا به نبي علیه السلام ته ووایي هغه به ما سره زه برخورد وکړي کله چې نبي علیه السلام کور ته راننوځي عایشه رضی الله عنها ورته ټول د اسانو قصه کوي نبي علیه السلام ورته وایي چې انی قد آذنت لکن ما تاسو ته اجازت کړې تاسو صاحب د اختیار او د اجازت یاستئ چې د خپل ضرورت وړ توکي د بازار نه راونیسئ البته اسلامي حجاب او محیط او ماحول خپل شرایط دي چې هغه به خو په اقتصادي لحاظ سره د خرید و فروش په لحاظ سره تاسو په بازار کې هغه تشبث یا مداخله یا خپل حضور ساتلی شئ ما ویل چې اسلام دغه قوانین وضع کړي دي د اول نه خو بدبختانه چې په اسلامي ټولنې کې څوک چې ذممداران دي هغه سره رسیدګي او هغه شان دي محیط برابرول د هغې کې پاتې راغلي بله چرا خانم‌ها در افغانستان از حقوق اقتصادی خود آگاه نیستند؟ در قدم نخست بیشتر ما اشاره کردم که باید ما خود از هر اموری که مربوط ما میشه چه آقایان باشه چه خانم‌ها باشه باید خود آگاه کنیم چگونه؟ چون تا ما بتانیم که در هر امور ما وارد باشیم چگونه؟ وقتی که ما یک افغان هستیم وقتی که ما یک مسلمان هستیم باید بدانیم که مسلمان واقعی باشیم نه مسلمان میراثی یک چیزی که فرهنگ در افغانستانی که در همه دنیا فعلا هست همگی مسلمان میراثی است چون پدرش و مادرش و خانوادهش از گذشته ها مسلمان بوده امروز او هم میراثی را قبول کرده اگر من برام تحقیق کنم درباره اسلام خودم قبول کنم فکر کنم که بهترین می باشه درست استاد شما وظیفه دارین آید دارین ازش یقینا وظیفه داشتیم آید داشتیم فعلا اگر وظیفه نمیریم اما بازم ما میتونیم ماش خود بگیریم در پولی را که حکومت براتون میتن به خانوادهتان کمک میکنین البته باید همگی ما که در اختیار خودتان است اگر کمک نکنین یقینا در اختیار خودم است چرا ما آگاه هستم که دینم 1400 سال پیش برای ما داده این حقه البته حق رسمیت شناختن ملکیت برای خانم‌ها 1400 سال پیش برش داده شده از چند پس انداز دارین بدون که به خانواده‌تان کمک کنین در شرایط فعلی اگر ما ببینیم پس انداز نمیتونیم بگوییم که داشته باشیم گرچه باید داشته باشیم چرا که ما فقیر و نیازمند زیاد داریم بیاین که ما نان شب خودت تقسیم کنیم بین نیازمندا فعلا نمیتونیم بگوییم که ما پس انداز داریم اما دوستدار از هستیم چرا که دین ما برای ما گفته شما باید داشته باشین گاهی روبرو شدین با اینکه از طرف خانواده با یک فشار مقابل روبرو شده باشین که از تان خواسته باشه برشان پول بتن هیچگاه ای کار نشده اما پیش از این که اونا سر من فشار بیارن و هیچ وقت هم نمیارن من مطمئن هستم اما خودم میدونم که در خانه چی نیاز می باشه چی نیاز نمیشه اما ما همیشه پولی که داشتیم مربوط خودم شده و همیشه دوست داشتیم که باید چی کار کنم چرا که الحمدلله خانواده ما هم چنان از این مواردی که چی حق و حقوق ما دارم آگاه هست و هیچ وقت نمیخواد که مانی که پول ما از مانی از شبکه ما باید چی کار کنم اما ما همیشه دوست دارم که دست کسای دیگری که امروز نیاز داره بخصوص در شرایط فعلی باید ما بگیریم حتی نان شب که میخوریم باید ما تقسیم کنیم به نظر شما چیزی را که شما میفهمین به عنوان حق اسلامی تان در افغانستان چند فیصد خانم آگاه هستند من فکر میکنم اگر ما واقعیت ها را بگوییم در حدود 20% ما نمیتونیم ادعا کنیم که میدانند اما چی خوب از بیاین که ما امروز مسلمان میراثی نباشیم ما امروز مسلمان باشیم که خودمون میپذیریم و دین مقدس اسلام بهترین دین آسمانی است چه خوب است که ما چیزایی که مربوط ما ام آقایان ام
بانوان که میشه باید ما خود آگاه کنیم تا بتونیم رفتار و کردار که دین مقدس اسلام گفته و پیغمبر بزرگ اسلام گفته مطابق از او پیش بریم. وضعیتی که امروز در افغانستان است شاید هیچگاهی وضعیت نمی بود، اما دین مقدس اسلام میگه امروز شما برای خود برسین پیش از اینکه فردا به شما برسه. بدون شک. مولوی صاحب سلویخ ثانیه وخت لرو. استاد د میراثي توب د اسلام نه خبرې وکړي که چیرته موږ ته اسلام په میراث کې پاتې دی. ډیری علما خو پوهیږي چې پلار باید لور ته حق ورکړي، جامې باید ورته ورکړي، خواړه باید ورته ورکړي، پیسې ورته باید ورکړي، ورور هم دا مسؤلیت لري تر څو پورې چې خور واده نه خاوند هم دا لري. کله چې واده وکړي بیا نو خاوند باید دا ټول مسؤلیت واخلي. دغه باندې خو موږ پوهیږو، داسې نه ده چې ناپوه اوسو. مثلا زه ښه پوهیږم چې زما د خور حق په ما څه دی، ولې هغې ته بیا د پلار په جایداد کې حصه نه ورکوم، ورته وایم چې که چیرته دې م رانه حصه وغوښتله بیا دې مړی نه کوم. ولې دلته خو د علمیت کمی نه دی، اما ستونزه په څه کې ده؟ څلوېښت ثانیو کې یهودیت کې خو د علمیت کمی نه و. نبی اسلام چې راغی و اسلامي رسالت راغی والقلوبنا غلف، موږ خو د علم کټ ویو، خو هغه حسد او کینه او بغض د دې په خاطر باندې چې راشه د زما مال یا زما دغه د دې سره تقسیمیږي، هغه شرف او عزت چې یهودیت د علم په لحاظ سره نبی علیه السلام او دې کورنۍ او د دې پیروان به لري، دغه شان په ټولنه کې پلار رور مشران داسې فکر کوي چې موږ ښځینو ته په میراث کې حق ورکړو، هغې ته مهر ورکړو، د واده په وخت کې هغې ته نور حقوق ورکړه، نو هغه عزت او کرامت او شرافت چې موږ یې لرو دوی هم لري. بیا خبره بیا به سیل وي، نو دا نه غواړي چې موږ سره په میدان کې څوک سیل وسي او برابر وسي. مننه. دمه اخلو په یو شي باندې پوه اوسئ چې دا ستاسو حق دی د میرمنو په توګه چې خپل معاش مو ځان ته وساتئ، دا مو حق دی چې ورور او پلار ستاسو پوره ټول احتیاجات رفع کړي، او دا مو حق دی چې وروسته د واده نه ستاسو ټول مصارف ستاسو خاوند درکړي. دمه بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. استاد محترم، در قرآن عظیم الشان هیچ آیات نیست که خانم ها را مانع شود از اینکه کار نکنه. چرا مانع میشن در افغانستان؟ در بسیاری حالات هم خانواده، هم خویشاوندا و در بعض شرایط افراد. یکی از حقوقی که بر خانم‌ها داده شده به حساب اجازه دادنشان یا حضورشان در اجتماع هست، در عرصه های سیاسی، اجتماعی و حقوقی. متاسفانه که باز هم بحث آغازی که ما شما کردین که باید خودنا آگاه کنن، عدم آگاهی دارن که امروز مانع میشن. مثلا من میخوام میره بفهمم، ما به عنوان یک فرض میکنیم من خانم هستم و باید کار کنم در حالی که برای من اجازه داده نمیشه، عواملش را باید بفهمم. یکی از عواملش شایدی باشه که عدم آگاهی است. یعنی بزرگترین عواملش عدم آگاهی است. اگر ما آگاهی داشته باشیم هیچ وقت مانی دختر ما قرار نمیگیریم که به مکتب نره، هیچگاه مانی دختر ما نمیشیم که به پانتون بره، هیچگاه ما مانی دختر نمیشیم که باید وظیفه بره، یا می قسم مانی خانم نمیشیم که باید وظیفه بره. پس میگن افرادی که در رأس هستن آگاهی ندارن از دینشون. ما گلگی از حکومت امارات اسلامی همچنان داریم. چرا امروز در کابینه نمیخواین که خانم‌ها سهیم باشه؟ چرا امروز نمیخواین که در ادارات دولتی باید خانم‌ها کار کنند، در صورتی که دین مقدس اسلام برای ما گفته باید سعی کنین؟ در وقتی که مکه یعنی فتح میشه، خانم‌ها میاین به نزد پیغمبر بزرگ اسلام میخواین که بیعت کنن. خود از این نشان میده که خانم‌ها همچنان در امور سیاسی یعنی دخیل بودن. امی قسم ببینید در امورات اجتماعی ما میتونیم از بیبی خدیجه، از بیبی عایشه نام ببریم، از بیبی فاطمه نام ببریم در صدر اسلام. پس من نمیدانم امروز چرا میخوایم به گونه‌های متفاوت مانع، یعنی رفتن خانم‌ها به مکتب، مانع رفتن خانم‌ها به ادارات دولتی که باید کار کنن و در اجتماع می‌قسم به گونه‌های متفاوت بخواین که حق‌های اینا رو سلب کنن، در صورتی که دین مقدس اسلام همه چیز برای ما داده و همگی از این آگاه هسته. خب استدلال اونا چی بوده؟ میشه امیر پرسان کنیم از مولوی صاحب. مثلا جناب مولوی صاحب، استاد محترم وایي چې قرآن را ته حق را کړی، حدیث را ته حق را کړی، خدای را ته حق را کړی، رسول را ته حق را کړی، په کوم استدلال ما نه پرېږدئ چې لاړ شم وظیفې ته؟ د ټول نه اول خدا د اسلامي امارت هغه څوک چې مسؤلیت لري د ویاندویانو استخونګویانو په شکل باندې، هغوی دا حق لري چې دا پوښتنه ځواب کړي، ځکه هغوی زمامداران دي او هغوی چارواکي دي. خو په ټوله کې کوم
لاملونه چې هغوی په ګوته کوي هغه یو لامل د سالم محیط نشتوالی دی. یو پوښتنه اجازه راکړئ زه وکړم، دا د اسلامي اړخ نه کله چې ما څېړنې وکړې، یوه میرمنه دا حق لري چې خاوند ته وایي ما ته درس راکړه په ځانګړي ډول دیني. که چیرته خاوند درس نه ورکوي، میرمنه دا حق لري چې ورنه وغواړي چې یو محیط ورته برابر کړي. که محیط ورته نه برابروي، میرمنه دا حق لري چې لاړه شي محکمې ته د دې لپاره شکایت وکړي چې خاوند مې ماته زمینه د درس نه برابروي. اوس که چیرته مونږ وایو چې محیط ناسالم دی، ګناه خو د میرمنو نه ده، رب ته به څوک ځواب ورکوي؟ اصلا همدغه خبره ده چې سالم محیط نشته. اوس دا ذمهواري د چا ده؟ علی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. سالم محیط خو ما تا ډاکټر صاحب نشو برابرولی. سالم محیط یو انجینر، یو ډاکټر، یو زارع، یو کروندګر خو نشي برابرولی. دا مسؤلیت هم په ټوله کې د چارواکو دی. زما یوه غوښتنه د چارواکو نه دا ده، من حیث یو ورور، یو همدرد چې موږ په دې وطن درمند یو، زما یو غوښتنه دا ده چې ډېر وخت کوشي وشوه، وخت ضایع شو د تعلیم، د تعلم او د ټولو برخو کې. هغه څه چې ما درد خپله، زما یوه لور ده چې ډېر زیات مینه او علاقه لري د تعلیم او د تعلم سره، خو هغه هم د دې زمینه نه ده ورته برابره. سره دی چې هغه په حجاب کې هغه دومره دیندارۍ ته پابنده وفادار او ژمنه ده چې زه نه یم. راځي د الله په وړاندې سبا مونږ ته دا عذر نه دی چې ولا چې محیط سالم برابر نه و، چاپېریال برابر نه و، هغه درسي موادو یا د پوهنتون یا د مکاتبو په رابطه باندې چې کوم محیط مونږ غواړو نو برابر. راځي برابر یې کو او د نړیوالې او اسلامي ټولنې غوښتنه وکړو چې مونږ سره په دې کې مرسته وکړي. دا بالکل زما په عقیده باندې د اولې ورځې نه بهانه نه وه. زما په عقیده دا د اولې ورځې نه هم ممکن و، خو خیر که دوی لازم ګڼو چې دغومره وخت تیر شي او بیا به مونږ سیستم برابر کو، نظام برابر کو، بیا هم خیر دی. دو ولات الامور دي چې دوی مناسب ګڼلی خیر، خو نور د دې نه اخوا باید چې دې کې عذر او بهانه ونشي. قتل شکم. استاد جان، براتون وقت میتیم که بیشتر صحبت کنین روی چند موارد که بیشتر مربوط میشه به خانم ها و به نمایندگی خانم ها رویزی به صحبت داشته باشین. یکی حق کارتان، دوم عایدی که شما میگیرین باید فقط مربوط خودتان باشه و فشار بالایتان نباشه که او را بتین به خانواده. سوم از برادرها باید حق خود گرفته بتانن خانم ها. موضوع چهارم از شوهر میراثی که میمانه، اگر پسر داره چی اندازه، اگر پسر نداره به خانم چی حق میرسه. این موارد خیلی مهم است، بیشتر به شما وقت میدیم تا خانم‌ها را بفهمانین. موردهای بسیار مهم است که متاسفانه در جامعه ما یعنی نمیخواین که مروج شود، نمیخواین که فرهنگ شود، در صورتی که یعنی حق و حقوق برشون داده شده. موضوع کار گفتین. امروز ما از حکومت امارات اسلامی را میخوایم، آیا میتونن این پیکر جامعه را نادیده بگیرن؟ آیا میتونن که مانع کار از نشود؟ امروز بیاین که ببینیم ما چقدر بیوه‌ها به سطح افغانستان داریم. هر کدامش به خاطر وطن و خاک شهید شدن. اونایی که سرپرست ندارن، آیا اونا نیاز به کار ندارن؟ آیا دین مقدس اسلام بر از اونا اجازه نداده که باید کار کنن به خاطر یتیمشان نفقه بیارن؟ اگر حکومت برشان زمینه را مساعد بسازه چی بهتر میشه؟ به خاطر پرسش‌هایی را که مطرح میکنین، آیا نمایندگی درست هم کردین؟ افرادی بوده در بین خانم‌های افغان که واقعا نماینده در 20 سال که ادعا دارن که یعنی دستاوردهایی داریم، درست است، از واقعیت ها ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم، داریم، اما در اون حد نداریم که امروز ما ادعای زیر کنیم که در 34 ولایت افغانستان ما خانمایی داریم که بتونن از همه اموراتی که امروز دارن، از خانمایی که البته نیازمند دارن از اونها دفاع کردن. فقط در مرکز افغانستان در کابل چند خانم بود که نمایندگی میکرد، اما او هم نامعلوم بود که حقی که پولی که به حق کودکا به حق بانوها میگرفت امروز کجا هست؟ بزرگترین پروژه که پروژه پرمود بود که بانوی اول پیش میبرد به خاطر ظرفیت سازی خانم‌ها بود. امروز بیاین که ما در سطح کابل جستجو کنیم که کدام خانم تانستان کنیا ظرفیت سازی از نگاه اقتصادی کنن، از نگاه حقوقی کردن، از کدام نگاه کردن. بیاین که ما حقیقت‌ها رو همیشه واضح بیان کنیم، بدون هراس بیان کنیم. بگذارین ایشه که پرسان کنم که قبول دارین که بزرگترین دشمن یک خانم خود خانم است؟ یقینا ما همیشه را گفتیم اگر ما بگوییم که امروز خشونت علیه زن، ما برخلاف از هستم که از طرف آقایان است. خشونت علیه زن یعنی همجنس ما همیشه در مقابل ما بوده، چرا که امروز ما هیچ وقت نخواستیم که یک خانم بالاتر از ما باشه، هیچ وقت ما نخواستیم که عامی خوب برای یک خانم باشه. خب ما مردا اگه بشینیم به جای خود، شما چی خود کردید؟ راه حل هست
یعنی هیچ وقت ما در حد قضاوت نیستیم، اما میتونیم بگوییم به خاطر از اینکه بتونیم ما یک افغانستان عاری از خشونت، عاری از جنگ، عاری از مشکلات ها داشته باشیم. بیاین که امروز همه ما دست به دست شویم. درست. بدون از اینکه بگوییم ما تاجکم، ما پشتونم، ما ازبکم، ما هزاره هستم. هم آقایان هم بانوان، بخصوص بانوان، امروز در سطح افغانستان ببینید که ما چقدر ادعای زیر داریم که خانم‌ها پیشرفت کرده. ما تنها نمیتونیم که مرکز در نظر بگیریم که بله در مرکز ما داریم. پس پولایی که شما به نام بیوه ها گرفتین، به نام یتیم ها گرفتین، بیاین امروزی رو بگوین که در کجا هست. دوست پاره خبرونه پای تر سو په بلې اونۍ کې هم په همدې موضوع باندې غږیږو، مفصلا بحث لرو.